ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو څخه چې نن یې دا زمینه مسایله کړې ده تر څو د پښتون ژغورنې او په لویه کې د لوی افغانستان د نومیالیو مبارزو د غږ او چغې ملاتړ ترسره د قدرمن جهاني صاحب قدرمن فقیري صاحب مشرانو سپین ږیرو تاسې ځوانانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ له یوې سترې جګړې او له ډېرې بدمرغې جګړې سره مخامخ یو. تاسې به د پښتون په وینا کې اورېدلي د جګړې کرنسي ډالر یې بیان کړي، پیسې نه دي ویلي، افغانۍ نه دي ویلي، پاونډ یې نه دي ویلي، روبل یې نه دي ویلي. د جګړې کرنسي یې ډالر معرفي کړه. موږ په 2001 کې وار اون ټرر درلوده، د ترهګرۍ په خلاف جګړه. د ترهګرۍ تر ټولو ستر ترهګر چې امریکا پسې راغله هغه چېرته پیدا شو؟ پټ آباد کې. خو نه چا فیصل آباد بمبار کړ، نه یې لاهور بمبار کړ، نه یې اسلام آباد بمبار کړ. اروزګان بمبار شو، قندار بمبار شو، کابل بمبار شو. زه 6 کاله کېږي په کابل پوهنتون کې تدریس کوم. زه هره ورځ تدریس په دري ژبه باندې کوم، ځکه د ما په لوی افغانستان کې د ما په خپله خاوره کې چې اکثریت یې پښتون ده، زه تعلیم یافته محصل یا د 12 پاس فارغ محصل په پوهنتون کې نه لرم. د ما محصلین په دري ژبه باندې غږېږي. زه چون استاد یم، زه باید دوی ته د دوی په مورنۍ ژبه باندې تدریس وکړم، زه دوی ته په مورنۍ ژبه تدریس وکړم. په 18 کاله جګړه کې چې موږ ته باید ګورننس ګډ ګورننس راوړی وای، سټیټ بلډینګ یې راوړی وای، پرمختګ یې راوړی وای. د هغه په وړاندې ما ته د پلچرخي لومړنۍ ژبه پښتو کړه، د باګرام لومړنۍ ژبه یې پښتو کړه، د ګوانتانامو لومړنۍ ژبه یې پښتو کړه، مګر د کابل پوهنتون ژبه دري شو. دغه غږ د افغانانو غږ ده. دا غږ ته پښتون نشي پورته کولی، ځکه د هغه خپل غمونه دومره زیات دي، تکلیف یې دومره ډېر ده چې هغه په سټیټ کې غلام ده، په پردي سټیټ کې هغه غلام ده. زه په خپل سټیټ کې غلام یم. مخکې جهاني صاحب تاسې ته شفر کې وویلې چې موږ د یوې ولسوالۍ د حاکمیت نه باید ځان خلاص کړو. زه هر چا ته، هر افغان ته هره ورځ چې په تلویزیون غږېدلی یم، په مجلس کې غږېدلی یم، زه د جهاني صاحب د یوې لیکنې ریفرنس ورکوم. جهاني صاحب پلیز translate that into English, write that into English, so that everybody else, not only Afghans, not only those that they think that there is no support for peace in Afghanistan, they can read and understand what Jahani Sahib perceived as a minister in the Kabul cabinet. د سولې کیسه هغه لیکنه ده چې جهاني صاحب په ګڼو ویب سایټونو کې خپره کړې ده، او په دې ویب سایټونو کې دا په پښتو خپره شوې ده. دا په هغه وخت کې لیکل شوې ده. هغه کیسه ده چې دی د یو وزیر په توګه باندې په کابینه کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. کاشکې جهاني صاحب یو ورځ تاسې دا ملګري ځوانان چې دلته مبارزه کوي د افغانستان د جګړې د پای ته، د پښتنو د سر خوندیتوب ته، د پښتنو یووالي ته، د اوسنۍ غمیزې څخه د خلاصون لپاره جهاني صاحب دروغ غواړي چې دی دا لیکنه تاسې ته ولولي. د جهاني صاحب ما ډېرې ویډیوګانې کتلي، د پکې شعرونه ویلي. کاشکې دغه کیسه مې یو ویډیو کې ووایي. نو موږ د سولې غږ دغه وطن کې په واشنګټن کې باید پورته کړو، ځکه دوی موږ ته ویلي چې وار اون ټرر. نو زه خو ترهګر نه یم، تا خو جګړه تر خوسته پورې بنده کړه، تا یې ډیورنډ تر کرښې پورې بمبار بند کړه. هغه خوا ته تیاران وو، دې بمبار یې کړی، ایبټ آباد یې بمبار کړ، اسلام آباد یې بمبار کړ، فیصل آباد یې بمبار کړ. ترهګر خوا ته پیدا شو. نواز پرویز مشرف د زاهد خان د دوی سفیر په کابل کې، ده ته یې ویلي پرویز مشرف ویلي وایي ما بش ته ورته ویلي چې پښتانه به دې خوا ته شو، زه وزنم، ما خوا ته یې ته وزنه. یعنې په دومره لویه کې پنجاب په موږ باندې ترهګري تپلې ده. د پنجاب تر ټولو ستره، تاسې د پښتون خبرې مو اورېدلې، تاسې مخکې د ارمان لواني خبرې مو اورېدلې. پنجاب تر ټولو ستره وسیله د پښتون ځپلې لپاره څه شی ده؟ جګړه. که دښمن غواړئ ماتې کوئ، که پښتون غواړئ چې دروند ژوند وکړي، که پینټین غواړئ چې بریالی شي، د جګړې مخه ډب کړئ. د جګړې مخه ډبول یوازې د سولې په غږ کېږي. هغه غږ چې تاسې دلته باید پورته کړئ. دویمه ډېره مهمه خبره، تاسې باید هر کال په د ملګرو ملتونو د غونډې د ناستې په جریان کې ګورئ، کشمیر کاز ورته وایي. دا د پاکستان یا عیسای سپانسر شوی کاز ده.
دا په نیویارک کې هر کال کلنۍ غونډه لري که تاسې غواړئ چې پاکستان ملا ور ماته کوي پښتون کاس جوړ کړي هم یې په یو ورځ وټاکئ هم یې دلته په واشنګټن کې ولمانځئ هم لاړ شئ هلته په نیویارک کې ولمانځئ یوه ورځ تکلیف وباسئ د پښتون کاس تر نامه لاندې نړۍ پوهه کوي ملګرو ملتونو ته د ټولې نړۍ څخه خلک راځي په موږ کې غږ وکړي چې تاسې څنګه وزل کېږئ څنګه پردۍ جګړه په موږ باندې مسلطه شوې داسې جګړه چې مټ لاس عسکر پیاده یې زه یم بندي یې زه یم شوار یې زه ورکوم مګر ګټه یې چا ته رسېږي پنجاب ته په ګورلایي کې چې کوم کسان وژل سوي دي شهیدان سوي دي په فاتا کې کوم کسان وژل سوي شهیدان سوي دي په بلوچستان کې د بلوچو په خلاف کومه جګړه کېږي تاسې پوهېږئ هغه په چا باندې کېږي تاسې پوهېږئ د کشمیر جګړه د څلور شپېته جګړه د 2000 جګړه د کارګل جګړه دوی په چا باندې وکړه د کارګل قهرمان د پاکستان تاسې ته معلوم نه نومې څه ده پښتون شیرخان نو پښتون چې د پنجاب لپاره جګړه کوي ته به څه دې نه اخلې پښتون خو نشي دې نه اخیستلی پښتون خو د کومه ډالر ګورې پښتون ډالر یادوي په همدغو ډالرو باندې ده ځان ته نیولی ده جګړه خو دې نه اخیستی چې جګړه دې نه واخله د سولې غږ پې باندې وکړه په دې برخه کې ګلونو ملګرو سره خفه کوو به نه که په سوله کې تاسې غږ پورته نه کوئ په روانه جګړه کې همدغه امریکا هم دا اوس 18 کاله جګړه وکړه وایي زه وځم احمد شاه بابا و 10,000 12,000 20,000 پښتانه افغانان ورسره ووارې پانیپت وواهه ویې واهه که ویې نه واهه اصفهان یې وواهه نن موږ پښتون مشر لرو بل چاته وایي خیر ما ته عسکر پرېږده چې زه مې دا کابل وساتم دې تفاوت ته پام ده که دا تفاوت له منځه وړئ جګړه ختمه کړئ که جګړه ختمه کړه پښتون هغه لیډر ده چې نړۍ ماتولی شي هغه لیډر ده چې سپوږمۍ ته ختلی شي هغه لیډر ده چې د نړۍ په هره لوبه په هر ډګر کې دی قهرمان درېدلی شي خو که جګړه مسلطه وه زه په پنجاب کې چوکیدار یم په کابل کې به پولیس چرخي بندیوان یم ډېره زیاته مننه